ملي لوبډلې ته د ویسټ انډیز پر وړاندې لوبو ته د نه غوره شوي لوبغاړو په اړه د افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټې ځوابونه دا چې کوم ځوابونه د افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټې ورته ورکړي دي ویډیو راسره طرفه پورې وګوري او زموږ دغه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ګرانو کتونکو او مینوالو السلام علیکم. د افغانستان کرکټ بورډ کوم ځوابونه د نه اخیستل شوي لوبغاړو په باره کې ورکړي دي. نورعلی زدران په اړه کرکټ بورډ وایي نورعلی زدران په یو ټیسټ کې پاتې شوی دی او په یو ټیسټ کې پاتې راغلی او اوس هم په دغه برخه کې مشکل لري، په بره نه بلکې په کوزه روان دی. د شاپور زدران په اړه کرکټ بورډ وایي اوس یې پخوانی خوند نشته. د نجات مسعود په هکله وایي نجات مسعود یو بهترینه توپ اچونکی دی خو تر اوسه یې په نړیوال لیول لوبې نه دي کړې ځکه هغه به په ایمرجنټ ټیم کې اخیستل کیږي او هغه ټیم ته به ځي. د حشمت شهیدي په اړه وایي دا نامعلوم دی د دې چې دا ولې نه اخیستل شوی. د اومنیرکاکړ په اړه یې داسې ویلي هغه ځکه نه دی اخیستل شوی چې افسر زازی او اکرام علی خیل سره یې سیالۍ ده او اوس هغه دواړه پوم کې دي نو ځکه منیر احمد کاکړ هم په ملي لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. نجیب تاریکي ته به راسو. د نجیب تاریکي په هکله یې دومره ویل دي چې هغه هم په نامعلوم دلیل نه دی اخیستل شوی. د خبریالانو له لوري بیا تر سختو سوالونو وروسته کرکټ بورډ وویل چې حشمت شهیدي او شاپور زدران کېدای شي ټیسټ لوبډلې ته واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی رئیس عزیز الله فضلي په خپله فیسبوک پاڼه نن ورځ لیکلي چې په ملي لوبډله کې د نجات مسعود، نورعلی زدران، حشمت شهیدي، منیر احمد کاکړ، بهرشاه محبوب ځای جوړېده او دوی نشتون یې غدوي او سمتي چلند بللی دی. ګرانو کتونکو او مینوالو ډیره مننه چې ویډیو مو راسره طرفه پورې وکتله. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.